السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان مختلفی که سی ټول به ښه جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته روښانه تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل شناخت کارت باندې خپل سیمان معلوم کړئ. دوستانو ستاسو په شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کم سیمان راوتلي دي. دوستانو دغه به تاسو څنګه معلوموئ په دغه ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه کنټ نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه خمه زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو د خپل شناخت کارت سیمان معلوم کړئ چې تاسو په شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي او کم سیمان راوتلي دي، دغه به تاسو څنګه معلوموئ. دې لپاره به دوستانو تر ټولو مخ تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړی ده، له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستانو تاسو راسئ. ګور دوستانو په دې کې بیخي زیات اپشنان دي. ګور دوستانو دلته به تاسو راسئ سیم ډیټابیس، دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته دوستانو سیم ډیټا نیوز و سیم اون یور سیناسیس و فایند سیم اونر سو سیم ډیټا تریس ولا دلته به دوستانو تاسو راسئ په سیم اون یور سیناسي په دې باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. نو کله چې دغه تاسو ته خلاص دلته ولر تاسو ته ایډز درکوي، دغه ایډز به دوستانو تاسو وګورئ او بعد کې به دوستانو دغه ایډز دلته تاسو کلوز کړئ. نو ګور دوستانو دغه ایډز کلوزومه، دغه رقم ګور دوستانو دلته تاسو ته وایي سی ان آی سی نمبر، دلته به تاسو ته خپل سی ان آی سی نمبر ورکړئ. نو ګور دوستانو زه راځم د خپل سی ان آی سی نمبر ورکوم. کله چې ګور دوستانو تاسو ته خپل سی ان آی سی نمبر ورکړئ، دغه رقم دوستانو دا کیپچا ده، دلته به دوستانو تاسو په وریفای بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو په وریفای بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به دلته وریفای سي او دغه رقم دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به تاسو په موبایل کې سبمیټ سي او تاسو به تاسو ډیټا راوړوي. دلته ګور دوستانو تاسو لیدلی سي چې دغه آی ډي کارت نمبر سلو، دلته ګور دوستانو دغه آی ډي کارت نمبر یې راوړول او دغه رقم ګور دوستانو تاسو جیز 2 سیمان ایستلي دي. په دې کې ډیټا سیم یو ده، جیز 2 سیمان دي، یو ډیټا سیم د ټوټل 3 سیمان سو. دغه رقم زونګ 2 سیمان دي، ټوټل تاسو 15 سیمان ایستلي دي. تاسو که هر څو سیمان ایستلي وي هغه ټوټل سیمان دلته تاسو درښیي، که د ډیټا سیمان یا ډیټا سیمان دلته تاسو درښیي. نو په دا طریقه سره دوستانو تاسو کولی شئ چې تاسو د خپل شناخت کارت سیمان معلوم کړئ چې تاسو په شناخت کارت باندې کم سیمان راوتلي دي او څو سیمان راوتلي دي، هغه په دغه طریقه سره تاسو معلومولی شئ. نو دوستانو په روانه ویډیو کې به زه تاسو ضرور ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه نمبران هم معلوم کړئ چې دا کم نمبران دي. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو دا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي یې ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.